پلاره زه روان یم څوک بوی د موټر سایکل پلاک دی څوک بوی ډبله روپۍ ده څوک بوی د 500 لوټ دی بعضې ټایم د شپې هم جاړو الله ته ډم بیا څه نیمه بیا ډم تی چې زه ډم یم نو ته زما ډرامو والې ګورې 250 چې په دې کې ما سره 45 زنانه دي دا وړي چې دی سره ما میټینګونه هم کړي دی د حمل نه یېرېږي چې وایي یو خو موږ هسې وړي یو او چې زموږ حمل شي دې کې ډیت کېږي بالکل تر اوسه زما یو وړوکی الحمدلله چېرته مې په بازار کې چاته داسې ونه ګوري د حکومت نه خو مونږ هیله نشو کولی ځکه چې زموږ حکومت هم کمزور دی او په خپله یې دغه حال دی خو د خلکو نه څه مطالبه کوي او ستا خپل کانټیکټ نمبر چې کوم د موبایل یې غم دی خلکو ته زباني ووایه زه به په سکرین هم ستاسو نمبر ورکوم زه د خلکو نه دا مطالبه کوم چې د ټولو نه زیات حقدار دا غواړي راشه چې د مینې څو سندرې پکې ووایو دا د پښتنو سیمه بیخي خاموشه شوې ده سلامونه ملګرو زه یم وقار جاني د قرار ټي وي سره په پروګرام فن او ژوند کې او موجود یم په نشترآباد کې پېښور کې قدرمنو نشترآباد هغه ځای دی چېرته چې د پېښور ډېر هنرمندان فنکاران دلته راغونډېږي او څنګه چې وایي شهبازګاړه د ستړو ځای دی نو دغه رنګ د دغه هنرمندانو فنکارانو هم دا د دمې ځای دی او د روزګار ځای هم دی قدرمنو په پروګرام کې را سره نن میلمه دی ډېر یو پیژندلی هنرمند ډېر یو پیژندلی نوم زرداد بلبل صاحب د دوی سره به د دوی په فن د دوی په ژوند باندې خبرې اترې کړو نو بلبل صاحب پروګرام کې درته هرکلی ویم او ډېره مننه مو کوم چې موږ ته مو وخت راکړو السلام علیکم وقار جاني ډېره مننه ښاد آباد اوسې قدرمن اوسې بلبل صاحب دا راته ووایه چې ژوند څنګه روان دی ژوند خو لکه ګیله خو به الله نه په دې نه کوو که نه چې انسان الله ډېر ښکلی پیدا کړی دی ژوند به ته ځان له ښه کې هم په خپله او خرابې به هم په خپله دا د هر انسان په خپل لاس کې دی زه الحمدلله دې وخت کې په 49 سال کې روان یم ماشاءالله ستاسو عمر 49 سال 49 سال کې زه روان یم او کوم فن می تقریبا 27 سال می د فن شو 27 سال زما د فن شو او جی او ورسره فن سره زه خپل د ډیسیبل چې په دغه کې ورته ډوارف وایي د KPK د دی چرمین هم یم تاسو جی خیر ماشاءالله چې زما غونډه کې کېدای شي ډېر په ډوار په ډیسیبل نه پیژني خلک نو دا زما غونډه کې چې کم ورکوټي قد والا کسان چې په قد واړه دي د دی زه د KPK چرمین یم فن سره د دی د ژوند لکه چې د دی کم ضرورتونه دي د دی کم هلې ځلې دي په هغې کې هم زه منډه ترړه کومه مشرې چرمین یم د دی زه نو لګیا یو والا د دوه کاله زما وشو چې ما دا آواز ما دا یو چغه راوچته کړې ده بلبل صاحب ستاسو خبره کټ کومه خو دا راته وایي په عام معاشره کې تاسو ګرځئ تاسو په دې وړوکي قد په دې وړوکي جسم څوک پیغور یا څوک خندا څوک په سپک نظر خو نه ګوري مونږ ته چې څونه سختي او څونه زموږ ژوند سخت دی دا د عوامو د لاسه دی هغه څنګه لکه زه په لار روان یم بس ټیک ده دا خو د قدرت دغه دی که نه الله تعالی مونږ پیژنو په دې چې زه دونه پیدا کړم تی دونه پیدا کړم دا د مسلمان پہچان دی ایمان مونږ په غیب راوړی دی او پہچان یې دا دی په لاره زه روان یم څوک بوی د موټر سایکل پلاک دی څوک بوی ډبله روپۍ ده څوک بوی د 500 لوټ دی لکه ډېر زیات انسان بعضې ټایم د شپې هم جاړو الله ته بالکل پیدا کړی تا یم ستا د مخلوق ما سره څه کار دی ولې ما پورې خندا کوي ما بار بار په چینلو دا ویلي دي چې الله درکره
زمونږ نه بتر پیدا کا. بېشکه قدرمنو بلبل صاحب وویل د هغه په دې خبرو کې ډېر زیات درد ماته ښکاري ځکه چې تخلیق الله تعالی کوي. که دې داسې پیدا کړی زه یې دومره پیدا کړی ما څوک یې تور پیدا کړي څوک یې سپین پیدا کړي څوک یې مالدار پیدا کړي څوک یې غریب پیدا کړي دا د الله تعالی قدرت دی او هر یو کار د الله تعالی د امر نه بغیر نه کیږي. قدرمنو بلبل صاحب له الله تعالی د فن سره سره ډېر ښکلی شخصیت هم ورکړی چې په وړاندې نظر د انسان زړه ته پرېوځي. بلبل صاحب پوښتنې خو ډېرې دي خو چونکې یو ټیم و چې د سیډې ډېر ښکلی دوران موږ به پخپله نشتر آباد ته راتلو د مازدیګري که به دومره رشو یو کاروبار به چلېدو د سیډ دوکاندارانو ستاسو د فنکارانو ډېر ښکلی کار روان و. اوس رالم نشتر آباد مې ولید بیخي کانډر پروت دی تاسو ماسې ګرځئ ګزران خو ډېر ګران دی. اوس نن سبا څه کوئ؟ د سیډي دغه چې ختم شو دي کې څه غلطیانې زمونږ هم دي. څنګه لکه غلطیانې زمونږ دا دي چې موږ یو شوکي اکټر راولو د فن نه خبر نه دی. نه دی خبر. دا فن ډېر ګران کار دی. بالکل دا خو ډېر ګران کار دی لکه د خپل ذات نفي کول دي. بالکل. نو دې کې سټریس پاس ډایلاګ ډیلیوري پاس دي نه خبر نی راشي تا سره په فریم کې ودرېږي. بل سیډي بیا پکې د لاهور خلک انوال شو او پنجابیان نو هغه خو زموږ د کلتور نه خو نه دي خبر. بالکل چې زما کلتور څه دی ښکلې خبره. نو کلتور زموږ خلکو دې خلکو تباه زما د کلتور دپاره یو پښتون رایټر پکار دی. بالکل پښتون پنجابي زما د کلتور نه خو نه هېڅ نه دی خبر. هغه به د هوکي نه او د بیړۍ نه او د دغې څیز نه خبرې. بل تاسو د وړو باره کې یاد هغه وکړو وړو باره کې ما اوس یو ډرامه وکړه سپک په چاته نه ګوري. سپک په چاته نه ګوري د دې نامه ده د دې ډرامې ښه جي چې هغه دا خلک وګوري نو کیدای شي دی کې لږ شعور پیدا شي. هغې کې کاسټ کې څوک مطلب ستاسو د واړه کسان دي؟ نه 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 یو زه وړوکی یم یو بلال بابر دی راسره خو لکه سبجیکټ یې دغه دی. سبجیکټ مې ټول دا دی چې معاشره ما سره څه کوي او څه نه کوي. بلبل صاحب یو سوال مې بل ذهن ته راغی زمونږ چې کم پښتانه دي په دې قدرمنو تاسو مه خفه کېږئ دا خلک مونږ اپریشیټ کوو مزې هم تیلو خوند هم تیلو بیا چې خبر راشي مونږ په دوی باندې قدغان لګو الزام پې لګو دا څه وجه کې دي چې په دې باندې تاسو لږه خبره وکړئ؟ دا خو زه بار بار وایم چې لکه بعضې خلک زما بدن نه برداشت کوي خو زما فن ګوري. زما فن به دی په کور کې ښځې سره په بیډ کې ناست وي فیملی سره ګوري به خوشحالیږي به ورته او بچي ته به مو وایي چې وګوره دغه پلان کې دی دغه پلان کې دی خو که زه بهر روان یم دی به ماته ډم وایي. دغه ویم ووایه نو عوامو ته زه دا ویم چې ګوره لکه موږ خپل کلچر پروموټ کوو ډم بیا زه نیمه بیا ډم تی چې زه ډم یم نو ته زما ډرامه والې ګورې ډم هغه ته وایي چې هغه په خپو کې ګونګروګانې چولي او غډېږي ډم هغه دی. مونږ هنرمند یو مونږ فنکاران یو دا کابل والدي دی فنکار ته ډېره خشته نامالي هنرمند. قدرمنو دا فنکار دا هنرمند د ده نه بغیر زما معاشره نیمګړې ده او دا د معاشرې ضرورت دی. بلبل صاحب دا راته ووایه چې مطلب ستاسو فقط ستاسو پرنګ نور ستاسو څومره ملګري دي څومره خلک دي چې ستا سره نږدې مطلب تا سره ملګري دي؟ ما سره چې کوم رجسټر دي زما خپل رجسټر تنظیم دی که نه پښتونخوا آرټس کونسل هغې کې صرف دا واړه دي؟ هغې کې صرف ما سره دا واړه رجسټر دي. څومره تعداد ما سره 250 واړه رجسټر دي. 250 چې په دې کې ما سره 45 زنانه دي. 45 په دې کې زنانه دي او 205 دي دا الکان. او د دې عمرونه څومره دي دغې زنانه؟ ما سره د عمرونو کې 60 سال شته 70 سال شته په دې کې ما سره لکه 15 20 25. او بلبل صاحب د دوی ودونه نه دي کړي ودونه دی نه کوي. وجه دا وړي چې دی سره ما میټینګونه هم کړي دی د حمل نه یریږي چې وایي یو خو موږ اسیم وړي یو او چې زموږ حمل شي دی کې ډیت کېږي. نو تاسو په ډاکټر سره مشوره کړې؟ نه ډاکټر سره ما خبره نه زما د لاهور صدر چې دی د هغه ښځه خاوند دواړه واړه دي. ما ولې مثال هم ورکړی مې ګوره زموږ د لاهور چې کوم د ډیسیبل صدر دی ښځه خاوند دواړه واړه دي. نو مې زه تاسو له مې خپلو کې رشتې کومه. بلبل صاحب تاسو خو زما خیال ډېر یو ذمهوار انسان یې چې دومره خلکو ذمهواري تا اخیستې ده خو مطلب دوی ته د پیسو هم څه ضرورت یې دوی کار روزګار څه سیسټم دی؟ اصل خبره دا ده چې نن سبا
ستا مور پلار ژوندي وي نو ستا په کور کې قدر شته بالکل ستا مور پلار لاړه نو بیا یو ته وړوکی هم شوې نو نه د سر رور هغه سلوک کوي نه د سر ورندار هغه سلوک کوي د ټولو نه سخت ضرورت زمونږ دی وړو ته خاص کر زنانو ته او چې کوم دا ایجډ دي د 50-40 سال نه اباو دي سړی هغه یې دي دی ته زیات ضرورت د پیسو وي ما 2 کاله وشو حکومت ته زما دا مطالبه ده چې د 40 سال نه کم بر دي زنانه له خو الریډي وظیفې غواړم ایله نوکري نه غواړم تاسو ورله غواړئ بلبل صاحب خو داسې خو نه کړي چې په خپله سوال کړي نه 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 زنده‌باد بالکل تر اوسه زما یو وړوکی الحمدلله چېرته مې په بازار کې چاته داسې ونه ګوري زه والا زما کم مالداره ملګري دي حکومت ته ورځم ډي سي له ورځم چیف سیکرټري له ورځم بل غټ غټ افسر له ورځم بلبل صاحب د حکومت نه خو مونږ هیله نه شو کولی ځکه چې زموږ حکومت هم کمزور دی او په خپله یې دغه حال دی خو د خلکو نه څه مطالبه کوي او ستا خپل کنټیکټ نمبر چې کوم د موبایل یې هم د خلکو ته زباني ووایه زه به په سکرین هم ستاسو نمبر ورکوم زه د خلکو نه دا مطالبه کوم چې د ټولو نه زیات حقدار دا غواړي مستحق دي دی نه ټاټکې کولی شي سوال الحمدلله زما یو وړوکی به په بازار کې صحیح نه کړي چې دی به چاته داسې لاس ونیسي نو چې دا څه مالداره خلک دي دی چې دا زکاتونه مباسي که نه نو د جینکو له دي یو 10,000 روپۍ میاشت مقرر کړي دغسې د دې سړو له یو 10,000 روپۍ میاشت مقرر کړي دا دې نه وایي چې زما مال به کم شي الله تعالی به د ده دا مال نور هم ډبل کړي چې ته د الله مخلوق سره مینه کې الله به تا سره مینه کوي نو زما عوامو ته دغه درخواست دی چې ډېر واکمن شته ډېر مالداره خلک شته چې پیسې ځایولی نشي ځان سره خو عام مستحقو خلکو له نه ورکوي بلبل صاحب دا پیسې دومره نه دي دا یو کس رالیږلي دي 3,000 روپۍ دي دا پیسې زه دې دپاره نه شو کومه خو دا صرف د دې دپاره چې دا جذبه په هر چا کې راشي چې دا خلک مستحق دی تر اوسه پورې مطلب ما ته هم دا پته نه و بلبل صاحب چې تاسو سره دومره ډېر زیات کسان دي او دغسې حالات دي خو تا نن په زموږ په د چینل باندې خلکو ته واضح کړه نو زه امید ساتم د الله تعالی نه او د دې خلکو نه چې انشاءالله تاسو سره به پوره مرسته کوي زه به انشاءالله تعالی د دې ډېرو جنکو نه ما ویډیوګانې هم کړي دي چې هغه اکثر پکې جړلي هم دي زه ګورم هم نه بیا زما سترګو نه اوښ کېږي بالکل ولې نه نو بس الله دې ورسره الله به خیر کړي بلبل صاحب زړه مه وښئ او ژوند د یو مصیبتونو د یو تکلیفونو نوم دی او دا هم زموږ دپاره ازمیښت زموږ دپاره او د دغې خلکو دپاره او الحمدلله زما ژوند ښه روان دی ما که دا ځای نیولی دی ما د دی دپاره زه یم چې دا مایوسه نه شي جی بالکل د دې دپاره زه هر څه کوم د دې دپاره د دې خپل ډیسیبل دپاره ما ګوره دا غون فلیټ نیولی دی 12,000 زه د دې کرۍ ورکوم بل د دې چې کوم دی کمرشل ځای دی که نه کمرشل بجلی ده د 15-20 هزار نه ما پسې بل کم نه راځي دا واړه چې ماله د کارک نه د کوواټ نه د ثوابۍ نه راځي دی چې زه دی له زه کرایم د جیبه ورکوم هغوی تا ته سترګې ما سره ني زه د بل نه رالم خو دی له زه کرایم ورکوم زه دی دلته مشغول کما دلته کې ولې سپیکر راوړم ډانسونو بزم چې دی د الله نه ګیله ونه کي دا خبره د انسان پکې بیا کفر ته وځي که نه بلبل صاحب تاسو خپله باندې واده کړی بچیان مو شته ما واده نه دی کړی ولې که ما واده وکړو نو ما نه به دا واړه پاتې شي لکه د دوی د غمه تا خپل د دی د وجې نه اعلان کې د مور پلار مې دا ارمان دی مور مې ما ته وایي چې زه به ستا د غمه مړه شم نو بېګا هم را سره مور لګیا وم انشاءالله مور یې اوس کومه مې لکه ټیک ته واړم دي خو تا هم خفګان له نه ورکوم ستا د مور پلار دغه ارمان نشي ته واده وکړې سر د واده سیره د هر مور پلار د هر دا جي خو عوامو ته دا ویم دا سپک بچا ته نه ګورئ دا ډرامه وګورئ انشاءالله او انشاءالله چې تاسو به بیا موږ سره لږه ډېره مینه پیدا کوئ قدرمنو دا بلبل صاحب د دوی سره موږ د دوی په فن باندې هم خبرې کوي د دوی په ژوند باندې هم خبرې کوي او ډېر دردېدلې قصه ده پروګرام کې داسې څه خبرې شوي ستاسو زړه ته پې ټیس رسېدلي نو بخښنه غواړم اوس ورکې خپل کوربه وقار جانې له اجازت تر بل پروګرام پورې ښاد او باد اوسئ الله پامان